بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو، نن موږ د نوم په هکله باندې غږیږو چې په جرمني ژبه کې نوم په څو ډوله، څو تغییرونه، څو بدلونونه او په څه ډول بدلونونه لري او د پښتو د نوم سره څومره توپیر شته دی. د دې دپاره لنډ د پښتو نوم باید وڅېړل شي. پښتو کې نوم یا نارینه وي یا ښځینه او دواړه جمع لري، یعنی نارینه بیل او ښځینه بیل. په نورو ژبو کې او په جرمني ژبه کې د منځني جنس یا نیوتروم یو جنس هم شته دی چې نه نارینه نه ښځینه او زیاتره یا کوچنیان یا ځینې ژبې د دې نوم دپاره دا نوم د هغوی دپاره غوره شوی دی یا ورته ټاکلی شوی دی. د دې نه چې راواړو بیا نوم په دوه ډوله دی. یو هغه نوم دی چې لوری لري یا ګوته ورته نیول کېږي یا اړخ ولري، لکه ځمکه، غر، کتاب، پاڼه، او له دې ډېر واړه اتوم او الکترون، یا نور تر نه واړه یا هغه چې د فوتونونو په نوم باندې یادېږي هم د لوري په نومونو کې راځي، ځکه هغه زی لوری ټاکي او لوری لري، لاندې باندې ښي خوا چپ خوا دا اړخونه لري. نو دا د لوري والا نوم یو ډول دی او بل د کړو پای نومونه دي چې هغه په ټولنیز ژوند کې رامنځته کېږي او له همدې کبله ژبه یو ټولنیز او شته دي چې زیاته برخه همغه د کړوپای نومونه ډېر دي، لکه خندا، ژړا، مینه، رښتیا، حقیقت، صداقت. دا لوری اړخ لاندې باندې کوز غټ وړوکی دا نه لري او نه ګوته ورته نیول کېږي چې دغه مینه ده، دغه خندا ده. نو په دې باندې باید لنډ یو څه پوه شو. بل شی چې هغه په نوم کې په هندو اروپایي ژبو کې ډېر اړین دی هغه د نوم کګون دی. لکه موږ په پښتو کې وایو یو سړی. دا یو سړی په هغه نورمال او په هغه زیږیز حالت کې دی چې یو سړی کله چې یو سړی څه کوي یا څه ورباندې کېږي نو د دې کوونکي او هم د پر کېدونکي دا نوم دا بڼه بدلوي. پښتو نږدې یوازینۍ ژبه ده په سانسکریت کې هم یو څه شته چې کوونکی هم پکې بدلیږي او د ټولو نه زیات. ګورئ، یو سړی، یوه سړي وویل، یو هم د نوم برخه ده، دلته ا شته دی، دلته یو او ورزیات شو او ای په ای باندې بدل شو. یوه سړي وویل دا فاعلي یا د کړو والا حالت دی چې په پښتو کې د کړو والا حالت کې هم نوم بدلیږي. یا یوه سړي زرکه ولیدله، یا یوه سړي زرکې ته وویل، هم سړی بدل شو هم زرکه. په ښځینه کې هم بدلیږي. یوه ښځه، یوې ښځې وویل، هم د یوې بدل شو او هم ښځې، یعنی ا په ای باندې واوښته.
دا باید د نورو ژبو د زده کولو دپاره په پښتو موږ په دې وپوهېږو چې زموږ ژبه د نورو سره څه توپیر او څه ورته والی لري. په پښتو کې نوم بدلیږي، سړی سړی کیږي، ښځه ښځې کیږي، خو په الماني کې چې ارتیکل لري der Lehrer, das Kind, die Lehrerin. دلته په الماني کې نوم نه بدلیږي، سره دی چې صفت بدلیږي، خو نوم ډیر کم بدلیږي. بدلیده دلته د ارتیکل دی چې der Lehrer یو ښوونکی. کله چې وایو چې den Lehrer دا معنا ورکوي چې په دا ښوونکي چا څه کړي دي، یا یې لیدلی دی او یا څه بل څه ورباندې شوي دي. نو دغه دیر په دین باندې واوښته چې لیرر په خپل ځای پاتې شو. خو په پښتو کې ګوره سړی سړي شو، یو یوه شو، یوه یوې شوه او ښځه ښځې شوې. یعنی په پښتو کې نوم بدلیږي کګونکی او په الماني کې ارتیکل بدلیږي. اوس راځو الماني ژبې ته. الماني ژبه لکه مخکې مو چې وویله درې جنسه لري، نارینه، منځنی او ښځینه، مسکولین، نویتروم او فیمینین. خلاص. دوم حالتونه یا فعلې یا کګونونه لري چې دا کګونونه څلور دي: نومیناتیف، اکوزاتیف، داتیف، گینیتیف. دوی دا د لاتین نه اخیستي، په لاتین کې شپږ دي خو دوی څلور کړي دي. درېیمه خبره پکې ګڼل دي، نومرال، چې دا برخه چې څوک اخلي نومونه کوم دي، یو زینګولر بل پلورل. دا ځکه دغه دی چې په ځینو ژبو کې دوه هم شته دی. څاري په توګه په سانسکریټ کې دوه شته دی، په عربي کې تسنین شته دی، بنتانې یا دغه د دوو دپاره خاص فعل او خاص تصریف شته دی. خو په جرمني کې یوازې زینګولا او پلورل شته دی. څلورمه خبره د ارتیکل ده چې مخکې مو وویل ارتیکل چې د هر کومه خوا نه راغلی، دغه ژبې ته راغلی، پکې شته او څنګه راغلی او بې له ارتیکله کېږي که نه. اوس داسې ده چې بې له ارتیکله هیڅ نشي کېدی. الماني باید ارتیکل ولري او دغه ارتیکل یوه ستونزه ده په رښتیا سره، خو ځینې لارې او قاعدې هم شته دی چې دغه د جنسیت او د ارتیکل کار اسانوي. ځکه نارینه دپاره دیا، د منځني دپاره دس او د ښځینه دپاره دی دی. دا بیا ځینې پایتوري شته دی چې هغه وي سړی په پوهېږي چې دا نارینه دی که ښځینه دی او که منځنی دی. نو یو څه اسانتیاوې شته دی، خو ارتیکل د نوم سره باید یو ځای زده شي، که نه بیا وروسته ستونزمن کېږي. بیا راځو همغه ته چې دا په نومولي حالت کې دی لیرر دی، یعنې ښوونکی. او دا چې وایي چې ما ښوونکی ولیدو، شابې دین لیرر، بیرته داسې راځي همدا لیرر، یعنې لیرر پکې بدلون نه کوي. نو دا هره ژبه د خپل ځان بیلې ځانګړتیاوې لري او هغه ځانګړتیاوې باید په پام کې سره ونیول شي، که نه
او له اوله باید په پام کې سره ونیول شي که نه بیا ستونزې زیاتېږي ښه ورځ او خوشحاله اوسئ